السلام علیکم قدرمنو کتونکو. اسماعیل ډېر وخت نه لګیا دی په پروګرامونو کې د ګازر والو او کله د څه او کله د څه چلونه ښې نن راته وکړو نو صحیح د ګازرې راوړه، ګازرې راوړې دي او د دې نه اوس مونږ دا لوا جوړو. نو داسې به وکړئ چې لومړی خو به ښه مزېدارې ګازرې راوړئ بازار نه 1 کیلو، او هغه به چې دی بیا به چې دی داسې مزېدار چې دی نو هغه به سپین کړئ او څومره پورې ګازرې دي نو دغه به ټولې هم په دغه طریقه باندې به چې دی نو سپین به یې کړئ. کتونکو دا اوس ګازرې مو سپینې کړئ او دا به اوس کټ کوو. نو تاسو ګورئ دا چې دی اول به کله سپینې شي نو بیا به یې داسې مزېدار چې دی نو کټ به یې کوئ. دا چې کله دغه شانتې په دې طریقه باندې صحیح شو او نري نري به چې دی دا کټ کوئ. دا چې دی دا ټول به په دې طریقه باندې به کټ کړئ. کتونکو تاسو وکتل چې دا ګورئ مونږ ټولې ګازرې چې دي نو هغه مو ښه نری نری وړې کړې مزېدارې، چې کمې ډېرې غټې وې نو هغه مونږ په منځ باندې داسې ګازره نیمه کړه او هغه مو کټ کړئ. او کم چې غټ هډوکې دی نو هغه ترې مونږ ایستي دي چونکې دا بیا سخت وي نو په دې وجه باندې چې دی دا هډوکي چې مونږ لرې کړل. ها نو کتونکو دا د کټینګ طریقه وه. اوس به چې دی داسې کوو چې مخکې ویډیو ګورئ او نن ګازرې درله. کتونکو رالو کچن ته اسماعیل هم را سره دی او څنګه مونږ تاسو ته ویلو چې ګازرو نه به حلوا نن تیارو. نو د ګازرو حلوا دپاره چې دی مونږ کټ کړه. دا اوس مونږ وګورئ د جیتکي کې مو اوبه اچېلې دي تقریبا نیمې نیمې اوبه دي. نو دا به اوس داسې کوو چې دا ګازرې دي دا به دې ته مونږ ور واچو او دې پسې به چې دی مونږ ګیس اوس بلو او تر څو پورې چې دا ګازرې وخوټ کېږي په دې کې نو نوره طریقه چې دی هغه به تاسو ته مخکې وایو. خو دا ګازرې دي دې پسې به چې دی اوس مونږ اور بلو. کتونکو دا ګورئ ګیس مو بل کو او اوس به په دې باندې مونږ سر هم کېدو نو چې دا کله ښه صحیح وخوټ کېږي نو او پستې شي تقریبا 10 منټو پورې چې دی نو دا به مونږ په دغه شانتې په دې اور باندې به کېښې وي. ملګرو دننه چې دی نو په کچن کې مونږ د ګازرو او اوبو کې چې دی خوټ کولو لپاره کېښې دي چونکې مونږ سره ټایم دی نو اسماعیل بادام هم راوړي دي. نو دغه بادام چې دی دا به مونږ سپینو او دا هم د حلوا کې د اچولو لپاره د دې سره مزه وي. اسماعیل مزه کوي که نه؟ ډېره. دا چې دی دا اوس وګورئ سپینوي اسماعیل او
ځان سره به ږدي. نو دا بیا په اخره کې مونږ چې دی نو دا بادام به ورچو. نو تاسو هم کولی شئ که ګازر ولوا کې دغه بادام اچول غواړئ نو دا به سپین کړئ او بیا به یې چې دی ګازر اخره کې ورچو. تونکو دا اوس د دې خو ډېر ټایم وشو 10 منټو نه، خو ګورو دا به چک کوو اوس چې دا څنګه دی. نو تاسو کتی شئ چې دا وګورئ خوټ کېږي او مونږ یې چک کوو چې آیا دا پاسته شوی دی او که نه. که چېرې نرم شوي وي نو بیا به یې چې مونږ راکوزو. خو اول چې دی دا به مونږ چک کوو. چونکې دا لږ شانتې وګورئ نو سخت دي، په دې وجه باندې په دې پسې مونږ بیا دوباره پکې دا سر کېږو او کتونکو دا اوس مونږ ګورو چونکې د دې ټایم ډېر وشو. خو خیال به کوئ دې کې ګیس جمع شوی وي نو چې لاس ترله ونه سیزي. نو دا اوس وګورئ ښه مزیدار دغه شوي دي، میده کېږي په لاسو باندې باید چک کړئ چونکې دا اوس نرم شوي دي. نو دا به اوس مونږ راخلو. دې پسې مونږ ګیس بند کړو او دا به راکوز کړو. تونکو تاسو کتی شئ چې مونږ د دې نه ګرمې اوبه چې کمې وې نو هغه مو ترې وایستلې او چونکې دا مې دغه شوي دي پستې شوي دي نو دا به اوس مونږ په دې چمچ باندې دې کې میده کړو. دا به په دې چمچ باندې چې دی نو ښه صحیح میده کوي. دغه مو وټکول، ګازرې مو ټکولې دي او اوس چې دی اوس درته مخکې نوره طریقه ښیمه. اسماعیل هم دی بادام چې دی نو هغه هم دغه شوي دي واړه شوي دي. اوس درته نوره طریقه هم ښیمه نو راځئ مونږ سره. دا غوړي چې کله سره شي چینی به لږ شانتې معمولي به په غوړو کې هم سره کوي ورته او داسې به وکړئ چې بیا به وروسته نور وراچوئ. خو لږ شانتې به صرف په غوړو کې وراچوئ، ډېر نه. او ګیس به مدم لګوئ چې
مدم وي ډېر. دې کې به چیني چې دا به خلک کوی دا به کوی ځکه چې دا درنه یخ نیسي. دا مونږ سره ګازرو میکسچر چې دی نو هغه تیار دی او دا اوس کتونکو تاسو باندې به خوشبو درځي او که نو او دا د دې دغه طریقه ده دا به اوس ولاړی په دې کې غوړو کې به خو ورر ته به یې ډېر په احتیاط سره چې تاسو ته کوم داري چې دي نو هغه درته ونشي ډېر لږ شانتې معمولي احتیاط پکې پکار دی نور څه داسې ګران کار نه دی هر څوک یې چې دی نو هغه یې تیارولی شي او بس تقریبا زمونږ ګازرو حلوا هغه تیاره ده خو اوس به داسې کوو چې دې کې به چیني به پرې د پاسه او چونکې مونږ وختي ور اچولی وو خو هغه لږ وو نو په دې وجه باندې به چې دی د پاسه به پرې هم دا چیني چې دي دا به پرې مونږ دغه شانتې ودوړو او بیا به یې چې دی بیا به یې میکس کړو. اسماعیل خوشبوی څنګه ده؟ زبردست. ته خو به نه خورې لږه ډېره خو وخورو سر خواریم کړې ده. دا کتونکو تاسو کتی شئ دغه چې ده نو تقریبا زمونږ ګازرو حلوا هغه تیاره ده. کتونکو زمونږ ګازرو حلوا تقریبا چې دی نو تیاره ده خو داسې چونکې مونږ تاسو ته ویلي چې بادام نو هغه به پکې هم مزیدار چې دی نو ور واچوئ او چونکې مونږ سره د جوارو اوړه نه و معمولي شان د جوارو اوړه چې دی نو هغه د ټینګوالي دپاره ورکې خلک ورچوي خو هغه به چې دی مونږ کتونکو زمونږ ګازرو حلوا تیاره ده تاسو یې کتی شئ او یقینا چې څه ټایم یې خورو میلمنو ډېرو میلمنو ته هم چې دی نو دعوت ورکړی دی او دغه دې ټایم کې چې دی نو فواد نادان چې دی نو هغه هم رارسېدلی دی. ته څنګه راغلې؟ بس راغلې مونږ یې دا لوی کې به مونږ هم شرکت تا باندې څه چا دغه کړی خو بوی در باندې ما باندې بوی لګېدلی. صحیح ده. اسماعیله طریقې چل زده کوم او جی کور به پخې انشاءالله. صحیح ده 19 زیرانه چونکې آخري لحظې دي نو په دغه وجه باندې چې دی دا بس زمونږ ګازرو حلوا ده او دا تیاره بس صرف دومره ده چې لږ شانتې پخه شي نور چې دی زمونږ د ګازرو حلوا هغه تیاره ده. نو کتونکو تاسو هم کور کې چې دی نو ټرای کولی شئ ښکلې مزیداره او کورنی سیز د خپل لاسیز صفا سیز او بغیر د ملاوټه تاسو په کور کې کولی شئ. یخنۍ ته یو څو ورځې پاتې دي ختمېدو ته نو یو ځل خامخا دغه مو تیاره کړې وه حلوا دغه حلوا ده د ګازرو په خپله مو دلته تیاره کړه قسمت ته ګورئ د قسمت خبرې وي ملنګ استاذ هم راغلی دی ناصافي راغی افسر افغان خبره لحاظ استاد چې دی نو هغه هم راغی ناصافي او دا فواد نادان دی هم چې دی نو بس قسمتو پکې راغلی دي او اسماعیل خو چې دی ما سره ډېره منډه داسې به یې چې دی نو
د پړي سر نیولی و او وړوکې شهزاد چې دی نو هغه هم ناست دی او بس دغه شان تاسو هم تیارولی شئ او جمع دی ملنګ استاذ سکه دې ته وکړه که نه څنګه ده ځکه زه ګورم که نه څنګه الوالي پخې ده ښه ماشاءالله ښه ده زه ټیک ته کتونکو ډېره مننه او تاسو یې هم په دې طریقې باندې چې دی نو دا تیاره کړئ